درنو لیدونکو دا چې د لوی اختر لومړنۍ ورځ د موږ هم د اسداباد ښار د چغان یا د کیرا دوه بوټونه پکې زیات نه دي خوړلي اوس ارشیو نه ورته دوه بوجۍ د چې د وصال ګټې مو تاوان کړی دی ملا په نیمه شپه اذان کړی دی اورې د غم او د خفګان خبرې دلته که څوک چا نه ګیله کوي نو نه دی کوي دا راته وایي چې د چکر ته ډېر خوشحاله که غوښې ته ډېر خوشحاله خیر شاعران رونه دې خفه نه شي خو چې کله هم کینګ د کوم ځای کینګ نه کینګ نه یم ګګن یم د مرورې ګګن یم ګګن ګګن څه ته وایي اواز ته مې مرغۍ راکته کېږي دومره خوږ دی خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو نو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د لوی اختر لومړنۍ ورځ به مو تر دې دمه په خیر را رسولې وي او د کونړ ټي وي له طرفه تاسې ټولو دوستانو ته هغوی چې مسافر دي او په هیواد داخل دي او که بهر دي د لوی اختر مبارکي د کونړ ټي وي د ټیم له طریقه وړاندې کوم درنو لیدونکو دا چې د لوی اختر لومړنۍ ورځ د موږ هم د اسداباد ښار د چغان یا د کیرالې څوک ورته کیراله وایي او څوک ورته د چغان فارک وایي هغه فارک ته راغلي یو او دلته به تاسې ته د اختر خوښۍ شریکو په دغه خپرونه کې زما شاته معلومیږي دلته ډیری دوستان د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي دي او تر څو د خپل اختر نه په دغه ټالونو کې خوند واخلي او ما سره نن په خپرونه کې داسې یو سړی دی چې تاسې به ټول طبعا پیژنئ د ودان ټي وي مسؤل او چلوونکی او ویان امین ودان ستړی مه شي ډېره مننه اول خو د کونړ ټي وي ټولو لیدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم الله دې وکړي چې دغه قربانیان او عبادتونه هم الله په خپل دربار کې قبول کړي او بیا خو بس راغلي یو چغان پارک دی فکر کوم د تېرو کلونو پرتله څه کالې خلک کم دي خو ګرځو به د خلکو سره به ګپ شپ لګوو او خلکو نه به یوه خوله خندا علت یې څه دی چې دا خلک کم دي نو زه خو به که زه په دې وغږېږم ښه به نه یم چې دا به د لیدونکو سره چې دی د دې مینوالو نظرونه او بس دا سړی دی که نه ته راشه که نه یار ته راشه دا وګوره ستړی مه شي څنګه یې صحت ښه دی الحمدلله تاسې په خوند سکریم خورې یاره دا دې چېرته اغوستي د دیوار دی کې ودانه څنګه دا ولا دا خو داسې خورې لکه روژه چې تېره شوې وه روژه تېره شوې ده تا داسې ښه سکریم نیولې وه ته څه وې ودانه روژه وې نیولې ما ته خو نه ښکاري دا خو یې نه نیولې خالي پوره زم نیولې د
دا ټکي پکې مه راولګه. خالي په ورځ ټیک ده نه خالي په ورځ د روژه نیولې یعنې شنبه روژه وي ډېر ښه. دا راته ووایه چې د کوم ځای یې؟ چیګلي. او دلته څنګه راغلی اوس؟ چکر راغلی. چکر د چیګلي نه دلته چکر ته راغلی؟ ماشاءالله. نور ملګري در سره دي که ځان ته راغلی؟ دوه نور دي. او اختر څرنګه دی؟ ښه دی الحمدلله. ښه دی ماشاءالله. ته خو نن ډېر سمارټ معلومیږي یار. وجه څه ده؟ زه به پوښتنه وکړم که نه دا راته وایه چې د چکر ته ډېر خوشحاله که غوښې ته ډېر خوشحاله؟ چکر ته. مړه نو خلک غوښې ته خوشحالېږي ځکه غوښه هر ټیم خورو. مړه غوښه هر ټیم چېرته کال کې غوښه وړوکي اختر کې چکر خوند نه کوي هر څه به پیسو اخلي. دې اختر کې سره غوښه فري وي. غوښه ځان سره فري وي. راتلونکی پلان دې څه دی چې تېرو ورځو کې را روانو ورځو کې به چېرته چکر له ځې که نه به ځې؟ پته نه لګېږي. او دا زمونږ ملګری چې دی بنشۍ له ځي سبا بل سبا دې څه چکر کې ځان نه شریکي؟ کېدی سبا موږ بل ځای ته لاړو اسمار له. خو دا به بنشۍ کې کوز کړي که نه؟ وایم اسمار کې به دې کوز کړي رښتیا بنشۍ له خو دا ځي. زه ګورو به بیا نو. مړه دې څه خپل موټر دی او بس پرې به که لاړم شي غوښې مخې راواخلئ. صحیح ده دا. بس دا به ځان سره بوځي. بیخي صحیح. ډېره مننه وراره. سلامت اوسه. ډېره مننه. ښه دا راته ووایه که نه چې اختر ته ډېر خوشحاله که دی غوښې ته پکې ډېر خوشحاله؟ یار اختر ته پکې ډېر خوشحاله یو. سر رئیسه به دې څو کیلو غوښه خوړلې؟ دا وایي چې دا اختر نه دوه پوټونه پکې زیات نه دي خوړلي. اوسګار شوي نه ورته. دوه بوجۍ؟ دوه پوټي. ښه دوه پوټي مالکه دوه بوجۍ. رښتیا خبره وکړه. اصلي مقصد یې دوه خلطې دي. دوه خلطې نه مړه اظهار چېرته بېخي خوړلې نه ده سهار ایسته. دا ولې نه خورې؟ نارو کلمو چې غوښه ونه خوري هغه داسې جاولې ژوي. حجرې ته لاړ شه او بېرته راشه. تا خو موږ دعوت نه کړو کله چې راشي. انشاءالله سبا درته تمه څه وخت؟ څو بجې ستاسو څو بجې خوښي دي؟ هلکه څو هلکه سبا نه تېرېږو دا ماښام اوسه ځو. ماښام صحیح ده. نو دا لیدونکي به تمه دي که نه خپرونه پاتې کېږي دا هم بوځو. بیا به بیا دی نه تپوس وکړو نو بس زه بیا به پته خره کې ورکړم. ډېره مننه. صحیح څه نه وایم اورې ټول تازه تکړه اختر دې مبارک شه. صحت ښه دی. نیک عمل دې قبول شه. ستا دې مبارک شه. اختر دې مبارک شه. څه حال دی؟ خیرت دی؟ قلاري سراج وصال څه مزې کوي؟ ښه مزه وکړي یاره. ته ښه شی دی. څه به ووایو ښه لومړیو کې خو ستړی مه شي. مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ. اختر څنګه دی؟ اختر یاره لومړی ورځ غټ اختر چې کومې وي تر 1200 بجو خو په قربانۍ کې خلک مصروفه وي او له هغې وروسته کومه دا رش چې ګورې او د خوشحالي ګورې او بیا اوس موسم هم دومره جانانه شو نو ډېره ښایسته روانه. کله راغلی؟ تقریبا 15 ورځې مې وشوې. درنو لیدونکو سراج وصال خو موږ سره په ډېرو خپرونو کې مخامخ شوی دی خو دا چې مسافر دی نو ډېری وختونه له موږ نه لرې وي. مسافري څنګه وه؟
الحمدلله مسافرین خو په ان شاء الله مسافرۍ وخت به هم کم پاتې ډېر کم پاتې دی ښه نو د اختر جالبه خاطرې به راته ووایي لا تر اوسه خو د جالبې خاطرې داسې نه دي شوي ځکه چې همدا نیم ساعت به کېږي چې د کوره راوتې سو او لومړی چکر مو همدې پارک ته و غوښې دې ښه ډېرې خوړلي نه اوله ورځ ګزاره کړو بیا وروسته ورسره ګورو امین ودانه دا یې وروسته ته خلک داسې قربانۍ یوه جالبه خاطره دی وایه غوی خو به نه و تښتېدلی نه غوی تښتېدلی نه خو ښه زرې زرې کړو ځکه چې تړلو وخت د تړلو په وخت کې یو ځل رالیږي بیا پاسېږي رالیږي او بیا پاسېږي بس هغه ډېره سخته وه نو راځه له تا به یو شعر واورو مړه دغه څنګه وایي اوس رانه په یادو غزل مه غواړه اوس مې حافظه کمزورې شوې ده خو زه خیر هر شاعر شاعران رونه دې خفه نه شي خو چې کله هم سټیج ته وردېږي وایي یاره ما سره خو څه نه و خو بس تاسې بلنه بیا هم تاسو داسې خواږه خواږه غږېږي نو زه هم د منیر یو څو شعره ووایم چې داسې خوږ خوږ غږېږي غلی نه شي څه ویل غواړې خو ویلی نه شي موږ دې د شته حسن تباه برباد کړو چېرته د دې نه سوا ښکلی نه شي ډېره مننه کور مودان سراج ډېره مننه ګپ به لګوو انشاءالله انشاءالله ته ستړی مه شې یار څنګه یې صحت ښه دی خیر نو ستا اختر څنګه دی بس ښه دی الحمدلله بس په سور کې دی روان دی کله کله دې شعرونه وینو ډېر ټاپ روانې نن به زموږ لیدونکو باندې هم یو ګرځو یو بیت دی چې د وصال ګټې مو تاوان کړی دی ملا په نیمه شپه اذان کړی دی او په ما چې مړ نه ژوندی څنګه یې عجب تپوس رانه جانان کړی دی ښه نو غوښې سکال څنګه دي خلک وایي ګرمي ډېره ده نه پاتې کېږي او په دې یو ورځ به تیسته درز وباسو تاسې څه همدغه شان کیسه روانه ده زاره زه به یوه پوښتنه وکړم اکثره خلک وایي چې کله چې وزې وکړي وایي دغه لوړماغ خوړل که نه موږ او تاسو ورته وایي دا خوړل کېږي نور نه خوړل کېږي خو ما کله هم څوک ولیدل چې غوښه ډېران ته ورتله دا څوک خوري بس په قلا قلا خوري نه ستادي نه کوي رښتیا دا خبره ډېر خلک اکثره خلک وایي چې دا موږ بس دغه خوراک د نور نه دا هم وایي چې سږ کال نه پاتې کېږي بس دې ورځ دوه کې ختموو انشاءالله یو جالبه خاطره یو ټوکه چې شی بنه څه راسره نشته بس بیخي ډېره مننه سلامت اوسئ ډېره ستړی مشي کینګ ښه جوړې ستړي مشي تا وویل چې کینګ د کوم ځای کینګ نه کینګ نه یم ګګن یم د مرورې ګګن یم ګګن ګګن څه ته وایي ګګن مچ ته وایي ګګن څه ته وایي نه نوم دې څه شی دی د نوم دی فلم کې جنگي دی لکه فلمونه ګوري او کوم فلم هم دې ډېر خوښېږي بیروان او هغې کې کوم هیرو دی هغه بیروان نوم یې دی کوم هیرو دی فلم نوم دی وي او که د هیرو نوم هیرو نوم یې ښه د هیرو نوم دی راځئ هغې یو ډیلاګ به راته وکړي شعرونه شی ویلې راځه بس ترنم به راته وکړي نه یو ترنم تا خو ما سره مخکې هم چېرته یو ترنم کلی مخه دی ځه صحیح ودانه دا ډېر ښه ترنم کوي ترنم نشم ترنم درته ترنم شعر ته نه نه ترنم مخکې دی کلی دی اوس یې بیا شعر ته یم همداسې شعر دغه شعر مې خوښ ودانه ترنم کو شعر یا به ترنم کې که شعر وي به د هغې څه به بیا د فلم ډیلاګ یا ترنم یا د فلم ډیلاګ نه شعر ته کو یم نه دی نه شعر نه شعر خو ډېرو خلکو یو ته ترنم وکړو ما ته نه دی دې باندې له کومه که څه وایي ترنم نه خو دغه شعر یو چا قصد ویمه خبره یو چا قصد ویمه یو کس د چا قصد ویم ترنم راته نه دی یاد نو مړه اواز ته مې مرغۍ راکته کېږي دومره خوږ دی زما وانه دونه راځه شعر به نه واورو ورکې ښه شعر ورته دلته څوک نه اوري د غم او د خفګان خبرې دلته کو څوک چا نه ګیله کوي نو نه دی کوي
او زه په ژوندون ډېر کړاولی یم نه مې دی خوښ خو دا سړی مې جنازه کوي نو نه دی کوي او که خیرې او راته خیرې دې وکړي خدایه د خیرو قابل یم خو په لمانځه کې راته دعا کوي نو نه دی کوي بس دا چا ته ډالۍ دا یو کس ته ډالۍ وخې وکنه هغه دلته نشته دا دی هغه دلته ډالۍ زه ډېره مننه ډېره مننه ویل غواړي نه نه واړه مې بس ښه پوهېږم ترانه مو اواز خراب ترنم نه کوي یار راځه راشه هاري راشه ستړی مه شي څنګه یې صحت ښه دی څنګه ته راشه دا ولې یار مینودانه دا ولې زه به یو خبره وکړم په کونړ کې تر ټولو ډېره سخته دا ده چې ته یو چا څه خبرې کوې که نه زه که دلته اوس موږ څه بل دویم دغه نشته چې دا راواخلي که 15 کسه ستا سره ولاړې 15 کسان به د کیمرامین سره ولاړې دا ډېره زیاته جالبه ده که په نوره نړۍ کې ګورې هغه هر سړی کوشش کوي ستا خواله راشي خو دلته هر سړی کوشش کوي چې د کیمرامین خواله لاړ شي زه فکر کوم چې دا کیمرامینان یا ډېر خواږه دي چې هر سړی د دوی خوا ته زور کوي او یا بله څه مسله ده ښه یم الحمدلله ښه چا ویل اختر دی الحمدلله نن د اختر څومه ورځ ده اوله درېیمه نه دویمه دا اوله ده دویمه سعودي اوله اوله ښه اختر څنګه دی ښه دی ګزاره کوي او ته څنګه راغلی دی زه چکر ته راغلم اختر چکر یې څنګه دی ولا خیر گزاره کوم ځای نه راغلی نارنګ ولسوالۍ نارنګ ولسوالۍ نه کونړ کې کلي کوم ځایونه دي چې خلک باید په چکر ولاړ شي دلته شیګل دانګام اسمار نواپاس دا ښه ځایونه دي چکر ده دې نه علاوه نور شته دې نه علاوه شته دی کوم ځایونه دي لیدونکي دې ووایه شاید چکر باندې ډېر خلک راشي دین شیم پکې راځي شته اوله کې څنګه ډېر پکار وي داسې دې ویل ښه یم څنګه پکار وي نه پکار خو نه وم ملګرو په عذاب کلی وي څه قصه وه نه څه قصه نشته وخه باندې خو وران شوي نه وی دا ملګری وایي کرایې په دې ورکړې نه 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 رښتې نه څه خبره نه ښه نو بیا خو دا خو راته ووایه چې څنګه پکار وي دا یو مخکې مشکل و زه چې پکار نه وې ته وایې پکار نه ومه بیا راځه یو ټوکه یا یو شعر به نه واورو نه ما شعر نه راځي نو بیا پکار یې که نه مینه دا پکار نه دی ټوکه هم رانه شعر هم نه راځي څه به ووایې راته څه به ووایم بیا پکار شو که نه وایې څه به درکړم یو څه ووایه څه چې ستا خوښ څه به ووایم ته ووایه یار دا وګوره چې چکر ته راځئ تاسې څه به وایي ګپ شپ لګوئ ته شاعر یې نه شاعر نه یم دا شاعر دی دا صحیح دی استاد زه یو څه ووایه زه یو ټوکه ته ته څه ویې وتر وځې اوس د دې ته غوږ کې مې څه شی ویل لکه چې ټوکه دې رسم ته نه دونه یادې دي که نه بس یو ټوکه ووایه ورک ټوکه خراته نه بس دا هم ټوکه شوه چې ته یې نه ده او دا ښه ټوکه ډېره مننه تشکر زنده باشد السلام علیکم اجازه ده وروره ستړی مه شي کښېنه مړه موږ هم درسه کښېنو ستړی مه شي ستا دې مبارک شي ستړی مه شي امین ودانه دې بیا راپیل کړو ستړی مه شي وروره بالکل ورور صحت ښه دی بالکل الله فضل خیر لومړی کې خو دې لوی اختر مبارک شه ستا دې مبارک شي ورور ټولو افغانانو ته د اختر مبارک دا راته ووایه چې اختر څرنګه دی بالکل ماشاءالله ښه سور د کوم ځای د سرکاڼو ولسوالۍ سرکاڼو دلته په چکر راغلی په چکر راغلی ما مخکې یو ملګري نه پوښتنه وکړه چې کونړ کې کوم ځایونه د چکر لپاره ټاپ دي چې خلک ورته لاړ شي لکه ټاپ ځایونه خو کونړ اصل کې مکمل ټول د چکر دپاره دی د کونړ دره چې ده ټوله مکمل د چکر زموږ لیدونکي شاید ډېری پکې داسې وي چې کونړ ته په دې ورځو کې په چکر راشي نو تاسې کو ځایونه وښایي ستاسې د برکته شاید هغه ځای ته په چکر شته دی بینشۍ پسې دانګام دې طرف ته ناړۍ سیټ ته بارایسه نورستان طرفونو د غاړو څنډو ته دغه ځایونه ټول دي چکر دپاره او بیا خاص کر دا پارک خو بیخي نو نن د اختر لومړنۍ ورځ ده او تفریح خپرونه ده نو تا به یو ټوکه واورو الله ټوکه کې به ته ډېر پاتې راشي جالبه خاطره بس جالبه خاطره مو ورسېد نه ده نو د غټ اختر کې جالبې خاطرې ډېرې نه والا څه ویم ماله ملاله وڅښتېدلی نه نو نه والا ډېره مننه ژوندی کور ودان ستړي
درنو لیدونکو دا و د چغان پارک چې موږ د اختر په لومړنۍ ورځ راغلو او دلته مو ستاسې لپاره خوندوره خپرونه وکړله. که څه هم اختر البته موږ دغسې خپرونه په چینل تر اوسه نه وه پورته کړې چې د خلکو سره ټوکې ټقالې وکړو. نن مو پکې دغه خپرونه مو کړه، هغه په دې خاطر چې اختر داسې یوه ورځ ده چې د اختر ورځ هم دې ته ځانګړې شوې چې تاسې دې پکې خلکو ته مینه ورکړئ، د خلکو سره په خوږه لهجه خبرې وکړئ. نو په دغې مناسبت موږ بهتره وګڼله چې د ودان سره راشو او دلته د خلکو سره ټوکې ټقالې وکړو او د دغې سربیره د کونړ د خلکو خوښي له تاسې سره شریکه کړو. ډېری مسافر وروڼه به دغه خپرونه ګوري او زه مطمئن یم داسې خوند به ترې اخلي، هغه به داسې فکر کوي، په خپل ذهن کې به داسې یو انځور راوړي چې یاره زه دلته یو ورځ په دې پارک کې یم. ځکه د کونړ ډېر خلک په نورو هېوادونو کې دي او مسافر دي او همدغه راز د کونړ ټي وي چې کم مینوال دي او په دې وختونو کې کور ته راغلي دي او کوم په مسافرۍ کې دي به راسره تاسې په کمنټ کې شریک کړئ چې دا اختر په مسافرۍ کې راغلی دی او یا کور ته راغلی وي. ودانه ته کوم پیغام لري، کوم وینا لري؟ مهرباني. کومې خبرې چې هغه خو تا وکړلې، خو زما یو خبرې ته فکر شو چې شاداب صاحب زموږ سره وعده کړې وه چې زه به درځم او د خپرونې منځ ته شوم ځان به در رسوم. په دغه کې بې وعدې شو. شاداب رانغی موږ هم دوستانو شهاب الدین شاداب د پامیر ټي وي چلوونکی چې هغې موږ سره وعده کړې وه چې زه د خپرونې جریان کې ځان در رسوم. یو کار یې خو دغه دی خپرونه په ختمېدو شو او شاداب رانغی، نو شاداب به مې ودانه خامخا جریمه کېږي. دا به جریمه کوو او امکان ولري چې دا به هغه خپرونه پې هم نشر شي. بالکل بالکل. نو درنو لیدونکو دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم او خدای دې وکړي چې تاسې یو داسې نیکمرغه او داسې یو ښکلی اختر ولرئ چې ښې خاطرې در سره پاتې شي. دوستانو تر بیا چې اظهار ارمان سره د امین ودان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای په امان.